درنو معززو دوستانو، چې کله یو مؤمن مسلمان الله جل جلاله د اسلام د ایمان په عظیم نعمت باندې ونازي، چې کله الله جل جلاله یو انسان په ایمان باندې مشرف کی، نو دغه مؤمن مسلمان د پاره که هغه نر وي که هغه ښځه پر ده باندې لازم دی چې دی د الله جل جلاله د اوامرو اطاعت وکړي، د نواهیو څخه اجتناب او فریض وکړي. دا چې زموږ په معاشره کې ډیر انسانان داسې دي چې دوی په ډیره لویه او عظیمه ګناه باندې اخته وي، دوی په یو لوی جرم باندې اخته وي، دوی د الله جل جلاله د قوانینو په ماتېدلو باندې اخته وي، خو ظاهرا دوی ته دا ګناه نه معلومیږي، دا بدکار نه ورته معلومیږي. دی دغه ګناه، دا بدکار چې په حقیقت کې په شرع کې یو عظیمه ګناه ده، دی ډیر په اخلاص باندې کوي. دی د ځان د پاره دا بدکار نه بولي، سره لدی چې په شرع کې د اسلام په مقدس دین کې هغه لوی او عظیم جرمي الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د هغه عمل په باره کې چې تاسې دغه عمل مکوئ آیاتونه نازل کړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو احادیثو کې د هغه کار څخه انسانان منع کړي. هغه کم عمل دی چې زموږ په معاشره کې ډیر زیات دی، زموږ په معاشره کې ډیر خلک په دغه بد عمل باندې اخته دي. درنو معززو دوستانو، راځم د قرآن عظیم شان د سورة حجرات 11 نمبر آیات ته چې ستاسې و درانه حضور ته مو تلاوت کوي. الله جل جلاله موږ د څه څخه منع کړي یو. الله تبارک و تعالی مؤمنان ته فرمایي: ای د ایمان والاو، ای مؤمنانو، لا يسخر قوم من قوم، یو قوم دی پر بل قوم باندې ټوکې نه کوي، پسخند نه ور باندې وي، یو قوم دی بل قوم کمزوري او سپک نه بولي، عسى ان يكونوا خيرا منهم. الله جل جلاله فرمای چې قریبه ده، نږدې ده چې د الله په نیز باندې هغه قوم چې خلک پسخند ور باندې وي، سپکې بولي، کمزورې بولي، دا د الله جل جلاله په نیز باندې معتبره وي، د الله په نیز باندې عزتمن وي، دا د الله په نیز باندې دغه قوم او دغه قوم خلک عزتمن وي، خو لیکن نور انسانان به پسخند ور باندې وي. دغه رقم الله جل جلاله د انسانانو یو خاص شاخ چې هغه د ښځو دی، هغو ته بیا خصوصي هدایت دی: ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. نه دي ښځې داسې کوي چې یوه ټولۍ ښځې دي په تاسو کې راولاړېږي، په نورو ښځو باندې پر هغو باندې مسخرې وکوي او هغه دې سپک وبولي، هغه دې درڅان کمزوري وبولي. د الله جل جلاله قول دی و دغه ښځو ته وایي چې دا پسخند وهونکي دي، و دغې ټولۍ ته د ښځو وایي چې دا پسخند وایي چې کېدلی سي ای پسخند وهونکو ښځو، هغه ښځې چې تاسې پسخند ورباندې وایي، تاسې سپکې بولئ، تاسې در ځان کمسلې بولئ، هغه به در تاسې ښیي د الله جل جلاله په نیز باندې. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. الله جل جلاله فرمایي چې تاسې په خپل مابینځ کې عیب جویي مه کوئ، یو د بل عیب مه بیانوئ، او تاسې یو بل ته په بدو القابو، په بدو نومانو باندې مه وایاست.